منزل صحتمند یاست وقتم په خیری. زه یم عبدالفتاح همدرد، تاسو ګورئ ټیکنیکل همدرد یوټیوب چینل. راځو د امازون پروډکټ هانټینګ درېیمې ویډیو ته. غواړو په دې ویډیو کې عملاً کار وکړو چې څنګه موږ تاسو یو پروډکټ پیدا کوو، کوم نکات یې سره کم کې چک کوو. موږ تاسو پروډکټ هانټینګ ویلو چې په دوه ډوله دی، یو مینوال پروډکټ هانټینګ، بل ولو بای ټولز پروډکټ هانټینګ. یو له ټول څخه استفاده کول دي، له اپلیکیشن له ایکستنشن څخه استفاده کول دي ترڅو موږ یو پروډکټ پیدا کړو. یو مینوال پروډکټ هانټینګ، مینوال موږ خپل لاسیب چې ګرځو د امازون ویب سایټ ته ورځو، په ویب سایټ کې چک کوو ټول نکات او پروډکټ پیدا کوو ترڅو موږ تاسو پروډکټ په امازون کې خرڅ کوو. مینوال پروډکټ هانټینګ چې دا یو اندازه کار یې سلو ده، ته خپل پسې ګرځې، خو بیا ډېر ګټور هم ده. هر شی ته سټپ بای سټپ په خپل لاس باندې چک کوي، په خپل سترګو یې وینې، او ټول څه به مختلف ټول امازون تا ته راټولوي او ویب سایټ پروډکټ ته پیدا کوي او ته یې ښیي دغه پروډکټ دی، دغه یې کرایټیریا ستا دي، کوم نکات یې ورته ورکړي دي، هغو نکاتو په اساس پروډکټ ته انتخابوي. راځو لومړی امازون ویب سایټ راخلاصوو. amazon.com به دلته ورکړئ او انټر به کړئ ترڅو د امازون ویب سایټ راخلاصي. دا ویب سایټ راخلاص اوس تاسو کولی شئ دلته مختلف کټګوري دي، په دې کټګوري کې یو کټګوري انتخاب کړئ او یو ګورئ، یا عمومي دلته ویب سایټ کې عمومي صفحه کې تاسو دلته انتخاب شوي پروډکټ امازون ډیوایس انتخاب شو. زه راځم یو بله کټګوري انتخابوم. تاسو خوښ کوم کټګوري پروډکټ پیدا کړئ هغه پسې وګرځئ. هوم اینډ کچن په دې کټګوري پروډکټ دا کټګوري ما انتخاب کړ، راځم په سرچ باندې کلیک کوو ترڅو پروډکټ موږ ته د هوم اینډ کچن کټګوري پروډکټ راواړوي. دا اوس عمومي صفحه ده، ګوره دې هوم اینډ کچن مربوط مختلف پروډکټ دي چې موږ ته یې راواړول. دا ورته وګوره، دې څخه سره یو ستاسو خوښ ښیي، په هماغه باندې ګوره دلته ریټینګ راته ښیي، پرایس یې ښیي، یو ځای انتخابوو، دا دې باندې کلیک کوو. اوس دغه ده، دې کوم نکات باید چک کوو. تاسو به اکسل شیټ راخلاص کړئ، اکسل به راخلاص کړئ او همدغه نکات به دلته در سره ولیکئ. دې به د هر پروډکټ هغه خصوصیات ګورئ او دلته به یې لیکئ. په اخر کې به پروډکټ به ځینې انتخابوئ. اوس دا پروډکټ ده، لومړی چې شی ګورو ایسن نمبر، امازون سټانډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر، دا ګورو. دا پروډکټ ده، راځو په دې کې دلته موږ پروډکټ ډیټیلز ته دا په دې کې ایسن نمبر پیدا کوو. ایسن نمبر دا ایسن دا به راواخره کافي به کړئ، کنټرول سی یا دا رایټ کلیک به وکړئ او کاپي به کړئ، را به سئ د اکسل شیټ ته. دا به د ایسن په خانه کې فیس کنټرول وي او دا هغه نمبر ته په دې نمبر باندې تاسو کولی شئ په راتلونکي کې ډېر په اسانۍ سره هغه پروډکټ بېرته راواړوئ په دې ایسن نمبر باندې. پرایس ده، پرایس یې ګورئ په کوم قیمت باندې ده، ځو بېرته پورته دغه پروډکټ چک کوو. دا ده په 949 باندې دغه قیمت ته دلته پرایس لیکو 949. ریټینګ یې ګورو، ریټینګ یې 4.2 ده، د ستورو له بغل سره لیکلي 4.2. ریویو یې څو دي، څو کسانو نظر ورکړی ده، خپل کمنټ یې ورکړی ده. ریویو ګورو، ریویو 4 ریویو لري. ریویو کې لیکو 4. ګورئ دا خپل برانډ خرڅوي که نه خرڅوي، داسې دا صرف خپل برانډ یې خرڅوي. ګوره هېڅ نور سیلران دلته نشته، کې نور سیلران کې دلته لیکلي چې څو سیلران په دې کې نور دي، نور سیلران نشته، فقط یو سیلر کې دا خپل برانډ ده، دا یې څوک برانډ یې خرڅوي. یس برانډ سټاپ کې امازون یې نه خرڅوي، نو سایز یې راځو ګورئ، راځو ډیټیلز د پروډکټ دا ده. وایټ یې څو ده، وایټ یې 7.8 پونډز، دا یې وایټ ده.
او سایز یې څو ده سایز یې ګورو ډایمنشن خپل سایز ده پروډکټ ډایمنشن دغه خپل سایز ده څو اوږدوالی څو لوړوالی ده څو یې سور ده دا به را کاپي کړې او دلته یې پیسټ کړې بل څه ده بې ایثار ده بیر سیلر رینک یې څو ده راځو دغه ګورو په دې ډیټیلز کې بیس سیلر رینک 9504 بې ایثار ده دا پیسټ کوو دلته بې سیلران پکې نسته نو بې ام پکې نسته نه دا بې کوي که بې ام کوي ګورئ دا وګوره شیفټ فرام د خپل امازون خرڅوي شیفټ فرام امازون ډاټ کام د سولډ بای امازون ډاټ کام ده امازون خپل خرڅوي دا پروډکټ د کوم بل سیلر نسته پکې برانډ نسته پکې امازون خپل خرڅوي راځو ګورو چې امازون دلته مخکې موږ یس نو کړی وه به یس کې برانډ به نو کې برانډ یې نه خرڅوي دغه امازون خرڅوي او خپل امازون څخه خرڅوي نو هغه خپل بي ام کوي امازون یې شفټ کوي دا هغه نسته کې بي ام بي نسته بس نو کټګوري کوم کټګوري کې ده راځو ګورو کټګوري دغه بي ایثار سراله هغه مین کټګوري دلته معلومیږي بي ایثار نه زری په هوم اینډ کچن کې هوم اینډ کچن برا کافي کې دا رقم به دلته فیسټ کې دا سولو دی یو پروډکټ ډیټیل مو ټول راواخیستل او که غواړئ چې بل معلوم کړئ همدا رقم کولی شئ په دې کټګوري وګورئ کوم کټګوري کې وګورئ په عمومي صفحه کې وګورئ دغه امازون په ایکن به کلیک وکړئ د عمومي صفحه پروډکټ به راواخیست زه یو بل ګورم همدغه پروډکټ مې کلیک کړو دې پروډکټ ما د ټول ډیټیلز اخیستاسې راسې ډیټیلز ته کلیک دا صفحه ټایټل یې کلیک وکړئ چې پروډکټ ډیټیلز ته راواړئ اوس به درته راسو دا د پروډکټ ډیټیلز اول هیڅ شوي ایسن نمبر دا هم را کاپي کړو ایسن نمبر پرایس 11.9 ریټینګ څلور اشاریه 15 ریټینګ ده یو 2015,258 ریویو دي 4.15 ریټینګ 4.15 دا ډیر ښه پروډکټ ده ځکه ریټینګ یې هم لوړ ده او ریویو یې هم ډیر زیات دي 15,000 15,258 همدا رقم یې ګورو چې برانډ یې خرڅوي دغه دلته راسو سیلران به وګورو برانډ یې خرڅوي بیا دې څو پکې دي 15 سیلران پکې دي دا ګورو دا ده بي ام ده په دې کې بي سیلر نسته امازون نسته برانډ نسته ګور برانډ نسته پکې نو لیکو امازون نسته پکې نو لیکو ډایمنشن تیریګو بي پکې نسته بي ام پکې 15 دانې دي 15 سره بي ام دي کټګوري ګورو او وایټ ګورو همدارنګه لکه یو بل پروډکټ سم را کاپي کو تاسو به دا لدې ځای څخه به دغه ډایمنشن را کاپي کړئ کټګوري بي ساره همدغه د بي ساره اول درجه کې ده د بیوټي ان پرسنل کیر کې یو درجه د بیوټي ان پرسنل دای کټګوري ده هم د سپیټول ټایپ تر واخه کټګوري وسوله او د بي ساره